बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरशवा सबक में दे तवाबिग द्वाम के समू अलगत्फ बिलखरूफ वेलाओ ओ दामे वेली पशे चे तबिग आगा मातूफ ता चे निस्बत उकड़ाई शिदता आगा निस्बत चे द मतबूग ता शुआई वो दिए द्वाड़े पर कलाम से मकसूद वी अयो मख्ततो से तरोशी कना तबिग व मतबूग से कला द्वाड़े मकसूद नवी कला खाली तबिग मकसूद वी कला खाली मतबूग मकसूद वी वो पर हतफ से तबिग व मतबूग द्वाड़ा मकसूद वी वो दता अतफ नसक यावी خو دغه یو شرط ته چې د تابع او د مطبوع دواړه په میان شوی حرف عطف وي. بیا صاحب کتاب مشته دا خبره وکړله چې هر کله چې عطف کېږي په ضمیر مرفوع متصل باندې به واجب وي تاکید د په ضمیر منفصل سره لکه ضربت شو یو تا مضمومه ضمیر متکلم فاعل خپل موجود ده خو سیره چې زیدون اسم ظاهر په عطف کوي به د اسم ظاهر اکوي ده بدیغ عطف په ضمیر نه جایز کېږي و دغه ضمیر خدای ده چې دا خو د فعل جز ګرځېدله ده به د جایز کېدلې د پوره چې عطف جایز شي به ته ضربتو باندې یو ضمیر مرفوع د فاعل ولا ضمیر د هوا د گردان ولا ضمیر هوا سویرله صیغې دي که نه هغې نه به یوه صیغه راغلې ا د مرفوع ضمیر والگردان ده ٹھیک شله به هغه منفصل او تویی دا د فعل نه جلاوي به د ضربتو جمله چې استعمالوي به انا ضمیر روره به پاست اسم ظاهر په عطف کوي شل کا ضربتو انا وزیدون و بیا دغه خبره وکړه چې هر کله چې بیا ضمیر مرفوع متصل چې فعل شنه نه پیوسته و د اسم ظاهر معطوف په میون سے چې فاصله روشي په بل حرف سره به بیا سیدو لکه ضربت اليوم وزیدون بیا اليوم روغله فاصله زیاته شله نو دوزه شکه به انا ضمیر نشي روړیا بیا یا د زیدون عطف سیده په واحد متکلم د مرفوع متصل ول و دریمه خبره دا کړی و چې هر کله چې ضمیر مجرور باندې عطف کوشي بیا و معطوف شي یا اعاده د حرف جر ضروری وي لکه بکا و بزیدن د مرور فعل شو د پدوی کسونه مخاطب د پورا کاف ضمیر وروړي او ابل اسم ظاهر هغه غایب ده به ودا سوي چې مررتو بکا و بزیدن خالد بکا ولا با کافی نه دو معطوف شوا به بار وروړي نن نو سبق دا واعلم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه اعني اذا كان الاول صفه لشيء او خبرا لامر او صله او حالا فالثاني كذلك ايضا. مصنف فرمایي چې پیشه چې معطوف په حکم د معطوف علیه شدا چې څو حکم د معطوف علیه دا هغه حکم د معطوف یاوي اغنی مصنف فرمایي چې مراد د مدادا چې اذا كان الاول صفه لشيء چې هر کله وی اول صفت د سشي د پر اول نه مراد مطبوع د چامیش عطف پکای مطبوع یو توي او معطوف علیه یو توي چې داغه معطوف علیه لیا صفات وی د سشي او خبرا لامر یا د سشي د پر دای خبر واقع کیږي او صلتن یا صله واقع کیږي او حالن یا حال واقع کیږي فثانی کذالک بیا د دوام ثانینا مراد معطوف بیا معطوف یا د غرنګ ده یعنی جمله سے شای نیت کړل صفات خبر صله او حال چې معطوف علیه کا صفات وو به معطوف یا صفات وی معطوف علیه کا خبر وو به معطوف یا خبر وی معطوف علیه کا صله وا به معطوف یا صله وی معطوف علیه کا حال وو به معطوف یا حال وی فثانی کذالک انا دا مراد ده والضابطه فيه و ضابطه معنا قاعده دادو پدیشه انه حيث يجوز په دغه سلسله شه ضابطه دادو چې کیم زوی چې راووي ان يقام المعطوف مقام المعطوف علیه کیم زوی چې راووي چې معطوف ودرېږي په مقام د معطوف علیه جاز العطف بیا جائز د عطف وحيث لا کیم زوی حيث معنا جهان چې کیم زوی
معطوف د معطوف علیه په زوی درېدل راو نوي نحوی لحاظ سره فلا پسا فلا یجوز العطف فلا نه مراد فلا یجوز العطف خدا جمله لنډه راخستی د اختصار د وجنه وحیث لا فلا و چې کیم زوی شه نوي بیا و نوي خو ګوره دا پوس جمله بند تیر شه والضابطه فيه انه وضابطه په دغه سلسله شه دادو ضابطه په دې شه دادو حيث يجوز جهاں جائز ہو ان يقام المعطوف مقام المعطوف علیه چې ودا دروشي معطوف د معطوف علیه په زوی جاز العطف بیا راو د عطف وحيث وچکیم زوی معطوف علیه په زوی نه وي وحيث لا يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف علیه لا يجوز العطف ټیکسلا لا يجوز العطف لا فلانا دا مراد ده دغه مثال و یو پوکو به تو ست پتا ولګي جاءني زید و عمرو عطف مو په شروع وکنا میز قاعده په شرک سي از دای وی چې معطوف علیه په جاءني زید و عمرو ش معطوف علیه سیکس معطوف علیه عمرو معطوف علیه جاءني زید و عمرو دا ش معطوف سیکس و معطوف علیه سیکس معطوف زید شو معطوف علیه عمرو خیب در نسی کسا چلنا زیدونی معطوف علیه ده خو دا سے بیا منٹی لیول پتہ رہی ہے سیکنڈ جواب بھی تو سے منٹی نہ پتہ رہی ہے جاءني زید و عمرو زید معطوف علیه دا عمرو معطوف تا اس د معطوف علیه په زوی معطوف ولګوا چې معنی سعیدو کنا جاءني روغی موتا زید و عمر پہلا مثال مکمل مثال معنی دادو اس معطوف علیه زیدون دا معطوف عمرون دا زیدون زنه چیکا عمر د زیدون په زوی ولګوا جاءني عمرون معنی سعیدو چې کیما د مجیات ولا فعل زیدون کړه او هغه د مجیات ولا فعل عمرو یا کړه دا معنی شه فرق نه راغی کنه نو دا عطف سعیده او کچره داسې وی چې جاءني زید وقائم دا مثال جاءني زید وقائم متدوا سړی رولل یو زیدون یا روغی و یو قائمون ویلوډ سړی یا ویلوډ سړی نوم چاته نو ورسی روغی موتا زید و ویلوډ سړی اس زید په زوی ته قائمون ولګوا معنی صحیح کېږي دغه د شامه نه صحیح کېږي دغه لګولا شه لیا جاءني زید والحجرة جاءني زید والحجرة روغی موتا زید ارتاک خو زید کوای شي کنه خو حجره خو یو ظرف ته اخو کټا دو اس زیدون معطوف علیه درې کا معطوف ته په لګاو جاءني الحجرة دا څه ویلا شه موته حجره روغلا دا څه نشه ویلا کنه نو داغه پته ولګی دا چې الحجرة معطوف د معطوف علیه په زوی نشه لګولا د مجیات ولا نسبت هغه ته نه کیږي به چې نشه لګولا لهدا د عطف خطو ده فازوی پیشلوستا ضابطه په دې شه داشلا چې کیم زوی چې راووي چې معطوف د معطوف علیه په زوی ولګاوي کنه لکه جاءني زیدون و عمرو چې د عمرو د زیدون په زوی ولګاوي جاز العطف راو د عطف بیا حرف عطف په شروړای شه وحيث لا نه بیا غا پوس جمله ته شیکشا خو لا په شو لګوا وحيث لا يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه اس بیا فلا يجوز العطف بیا نراو کېږي عطف والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز وعطف په دوی معمولین د دوی مختلف عاملین دا جائز ده
معمولین دی په اصل شه تسنیه خو معمولی مضاف تو عاملین طرف ته اضافت وجنه د معمولین ولا نون غرزیدل ده عاملین موصوف ته مختلفین یا صفات ته موصوف صفات مضاف الیه ده د معمولی د پورا و عاطف په دوی معموله د دوی مختلفه عاملین جایز ده ان کان دغه شدا زیت کا دغه شواوستا کنهشته ده ان کان المعطوف علیه مجرورا و مقدما کچیر و معطوف علیه مجرور و مقدم دل مخش مثال ارتی لکا فی دار زیدون فی دار شدا دار مجرور دا کنه و مقدم یا دا په زیدون مرفوع بند مقدم دا کنه اته کو جمله شه مرفوع پہلا لاگی چا مبتدا ته جوړی و جار مجرور یعنی مجرور و ورسته لګي جمله شه ترتیب دادا په جمله اسمیه شه چې مرفوع و پلای و مرفوع پس ورسته لیا مجرور لیا منصوب په دغه شه مجرور مخ شکړه ده ان کان المعطوف علیه مجرورا و مقدما کچیر و معطوف علیه مجرور و مقدم والمعطوف كذلك هو معطوف یا د غرنګ نحو لکه فی الدار زیدون پکیر شدا زید دا یو جمله شلا والحجرة عمر و حجره شدا عمر اس دوا مختلف عاملین یو فیدو دارته جار ور کړه دا و حجرته ته چې جار ور غلا دا دغه شا فی مقدره دو نو دوا عاملین شل پشه فی و دوا معمول شل پشه یو الدار یو الحجرات دا مراد دا چې عطف په دوی معموله د عاملین مختلفین مختلف عوامل عطف داغه جایز ده په معمول د دوی مختلف عاملین عطف جایز ده وفي هذه المسألة وبدغه مسألة ش مذهبان دوا مذهبین دي مذهبان اخران مذهبین دوا نه را یادي وهما واغه دادي ان يجوز مطلقا عند الفراء چې دا قسم عطف راوده مطلق نه دا مطلب شو چې د مجرور کپ مقدم وي د فدار زیدون غونډه وکنه مقدم دا غرانګه معطوف شیا والحجرة عمرون کا مجرور مقدم وی وکا نئی مقدم چې نئی مقدم بیا داسې روغل کنه زید فی الدار و عمر فی الحجرة ولا يجوز مطلقا عند سیبویه و نه دا جایز مطلق یعنی په یو له سرایا عند سیبویه په نيز د امام سیبویه شایس په متن شه دا خبره ترشلا چې معطوف علیه په حکم شدا کچره معطوف علیه د سرشی صفات وی یا خبر وی یا صله وی یا حال وی بیا معطوف یا د غرنګ یا به صفات وی یا به خبر وی یا به صله وی یا به حال وی اس د صفات ولا مثال ادا جاءنی زید العالم والعاقل روغی مت زید العالم دغه یا صفات تا معطوف علیه صفات تا اس په دبند بل صفات ور لګای صفات کی په صفات باندې عاطف ک معطوف علیه یا صفات تا و معطوف یا صفات تا په مثال شه العالم دغه یا صفات تا و العاقل دغه یا صفات تا یو صفات په بل صفات باندې ور عاطف ک و معطوف علیه چې خبر وی به هغه تمیز یو جمله روخلی جمله اسمیه زید عالم دا مبتدا خبر دی عالمون یہ خبر شو زیدون مبتدا ده اسم بیش دا سی ویای پا عالمون بنده اور عطف کئی زیدون عالم و شاعرون زیدون عالم و شاعرون اس عالمون معطوف علیه ده و خبر ده اس دا معطوف چه ده شاعرون دا غوا خبر وی دا غوا خبر وی د زید د پورا به دا سی وی چې عالمون خبر اول او شاعرون خبر ثانی دواړه خبرینه سره ګډ شل دا خبر شه د زید مبتدا د سیلا ول مثال
چې معطوف علیه یا سیلاوي و معطوف یا سیلاوي. هغه مثال داسې ده دله موتر ګوریه قام الذي صام وصلى. قام فعل شو، الذي اسم موصول شو، صام فعل ضمیر فاعل چې الذي ترجع ده. فعل سره د فاعل دا جمله فعلیه خبریه دغه سیلا جوړیږي د الذي موصول ده پورا. اس دا ساما سیلاش له دمه مو پیژندل کنه. ساما سیلاش له په سیله باندې بلا سیلا اور عطف کړی دو معطوف علیه. ساما سیلاش له و معطوف علیه شلا وصلا دا معطوف دا بلا سیلاش له بیا یو سیلا په بل سیله باندې معطوف شلا بدا په ګډه بیا سیلاش له د الذي موصول ده پورا. بیا الذي موصول سره د سیله دغه کما فعل ده پورا دغه بیا اسم ظاهر فاعل شو. قام فعل شو، الذي اسم موصول شو، صام دا جمله فعلیه خبریه دا سیلاش لا په دغه سیله باندې ور عطف کړلا وصلا. اس ادا د تشای چې پہلا مثال شه العالم والعاقل دوا صفاتینا معطوف کړل. دوام مثال شه عالم وشاعر دغه دوا خبرینه معطوف کړل. په دریم مثال شه دوی سیله معطوف ای. سلارم مثال حال چې معطوف علیه یا حالوي و معطوف یا حالوي. هغه مثال دا قاعده زیدن کشنست زید مشدودن چې تړل شو او مضروبن و ولا شو. قاعده فعل شو دغه د پر اسم ظاهر فاعل په چار ده. نو زیدن دغه ذل حال شو، مشدودن دغه نه حال جوړیږي و معطوف علیه شو ورسته واو حرف عطف ته بشه و مضروبن چې دا دغه و حالوي. یعنی مطلب دا شو چې معطوف علیه کا حالو به معطوف یا حالوي. معطوف علیه کا چره سیلاوا به معطوف یا سیلاوي. معطوف علیه کا چره خبر وو به معطوف یا خبر وي. او معطوف علیه کا چره صفات وو به معطوف یا صفات وي. د عطف د جایز کېدل ولا وجه اداشلا چې عطف په ایغ ځای شي جایز وي چې کله ته معطوف د معطوف علیه په زوی باندې کښېږ ده. معطوف علیه چیکا معطوف په کښېږ ده کچره معنا سایر تلا بیا پیښه چې د عطف جایز ده. که معنا سای نرتلا عطف نه جایز. اوی بیا بلا جمله وي. اوی بیا بلا جمله وي معطوف علیه به نه وي. بیا جمله مستأنفه وي. لکه داسې مثال زه درکوم اکلا زید وذهب عمرو. اکلا زید وذهب عمرو دا مثال دا ورونسیه. اکل ولا د خروق ولا فعل چاو کو زیدون و د ذهاب ولا فعل چاو کو عمرو وکړه. دا پته ولګی دا کنه. زید د اکلون ولا فعل وکړه اکلا ولا و عمرو د ذهب ولا فعل وکړه. اکلا زیدون و ذهب عمرو. اس دا چې ته پور عطف کوي بیا وسرانګه عطف کوي دغه خدا مناشلا چې اکلا فعل د پر فاعل دا زیدون ات چیکا اغ زوی باندې ته امر ورو لګوا. بیا دا خو خطو ذکر سي چې امرون خو د ذهبا ول فعل کړه دا بیا دا عطف نسای کیږي. شایوا بلا نقطه ما زیدون بقائم دا چې د اسم کیما اخیری جمله د تیر کړه چې عطف یې نسای کیږي. دغه باندې 42 کې چاغېږي وضاحت یې کوي. ما زیدون بقائم کبه قائم لګوي او سره وکدا سی وی چې ما زید قائما ولا ذاهب عمرو. ما زید قائما اسلش کې تا ګورا ما زید قائما دا منصوب ده وکدا وخل ما زید بقائمن بیا دا مجرور ده. ولا ذاهب عمرو زید مرفوع ده و عمرو یا مرفوع ده. خو از دل به دغه زیدون سره چې کیم صفات صيغه ذکر شوې ده لیا مجرور سي ولیا منصوبه ده و د عمر ولا چې دو هغه مرفوع ده. به دا قسم جمله عطف نسای کیږي. دغه مزید وضاحت داسې ده. ما زید قائم دا یو جمله ده. ما زید قائما دا ما مشابه باللیس ده اسم یې مرفوع ده خبر یې منصوب ده. ولا ذاهب عمرو دا دوه جمله ده. اس لا ذاهب عمرو عطف په ما زیدون قائمان باندې جایز نه ده.
ځکه چې دغه شی معطوف د معطوف علیه په زوی باندې نشه کښېږدوله چې جمله ثانی ولا ذاهب عمرو ذاهب چې دا خبره مقدم ده خبره مقدم ده و عمرو یې مبتدا مؤخر ده په دا وجه باندې ذاهبون چې دا دغه یا مرفوع ده مبتدا مرفوع وی کنه مبتدا په خبر شه مطابقت ضروری وی کنه مبتدا خو مرفوع نو خبر یا مرفوع شو ولا ذاهب عمرو ولا د دوامه جمله شه دو اس په دغه صورت چې ولا ذاهب عطف چې تور کاوه ذاهبون صيغه د صفات تو قائمان باندې چور کا په صيغه د صفات هغه خو ما مشابه بلیس دو د هغه خبر خو منصوب ده ٹھیک شلا است عطف د وجنا ولا ذاهبون چې دا غوابیت یغویه منصوبیه حالانکه دا خو منصوب نشي وي دا خو خبر ده خبر خو مرفوع وي او هغه یا خبر ده خو خبر خو منصوب ده نو دغه اختلاف په وجه سره به یو د بل په ځای باندې نشي لګیدل معطوف کېدل نشي اچھا بل دا چې دا خبر څه ده خبر شوی دا خبره ضروری وي چې په د شوی یو ضمیر وي چې خپل مبتدا طرف ته راجع وي اس قائمان په جمله اوله خبر ده دغه هوا ضمیر ده هغه خپل مبتدا چې د ماده پر اسم ده ما مشابه بلیس د پر اسم ده زیدون ایک طرف ته راجع ده خو په ذاهب عمرو شه خو په ذاهبون شه خو ضمیر نشته ده ذاهبون صيغه د اسم فاعل لره خو فاعل خپل موجود ده دوام دا فرق پشه روغی چې قائمان شه ضمیر شته و په ذاهبون شه ضمیر نشته لہذا معطوف د معطوف علیه په زوی نشي داردله په دغه جمله شه نو داسې جمله چې ما زیدون قائمان ولا ذاهب عمرو بدا قسم جمله په بل جمله باندې عطف جایز نه ده او دا بل خبره چې مصنف وکړه چې د دوه مختلف عاملین د دوه معمولونه باندې عطف جایز کېدل دغه د پورا دا شرط چې معطوف علیه سره د پهلا حصہ چې په هغه شی معمول مجرور مقدم وي په مرفوع یا منصوب باندې شرط وی داوی پشه چې دوا مختلف معمولون د دوه مختلف عاملین دغه په میون شه تعاطف کوي به په دغه شه دا ضروری وي چې معطوف علیه شوی معمول مجرور چې دا او مقدم وي په مرفوع یا منصوب باندې په معطوف شوا دا قسم وي مجرور وي مرفوع یا منصوب باندې مقدم وي مثال فد دار زیدون والحجرات عمرو اس دا عطف جایز ده دغه ته یو ځله ظاهره معنی ته وګوره فد دار یا زویدا زیدون دا پشه والحجرات حجرا یا یو مکان دا زویدا و عمرو دا پشه اس نحوی له سره تجزیه کوي په دغه مثال شه د حجره عطف شو دا په دار باندې ٹھیک شلا دار باندې و دار مجرور دا د فی عامل د وجنا و عامر والعطف شو دا په زید باندې و زید مرفوع ده و د زید چې د مرفوع ده په دغه عامل سیک طرفه چاور کړی دو رفع ابتدا ور دو فد دار عمرو دغه خبر مقدم ده و زیدون مبتدا مؤخر ده نو زیدون تر رفع ابتدا ور کړی دو زید د ابتدا د وجنه مرفوع ده نو په دغه د عاملون دواشل یو فیش و دوما ابتدا شلا عاملون دواشل یو فیش په خبر شه فی عمل کړه دا او په زیدون ابتدا مبتدا شه ابتدا عمل کړه دا عاملین یا مختلف شل و معمولین یا مختلف شل اس دغه جمله چې بیا یو بل او تروړه چې عاملین په غشه مختلف وي الحجرات دغه شه ګوشي عامل شو فی شو کاغه فی تر وخله او دغه شه بل مقدر او بسه او زیدون شه ابتدا عمل کړه دا مبتدا د وجنه به دا قسم یغه چې دغه بیا صحیح وي عمرو عطف وشو په زید باندې او زید مرفوع ده اذا دشه عامل ابتدا ده د فی ولا معمول الدار ده د ابتدا ولا معمول زیدون ده یہ زلوه د عامل ذکر وکه دو عاملین یو عامل فی شو و یو ابتدا شو است معمول ذکر وکړه دوام ځل
پہلا معمول د فی ولا الدار ده و بل معمول د ابتدا ولا هغه زائد ده. دغه دوه مختلف عاملونه په دوه مختلف معمولین باندې چې هغه دوه اسمینه دي و الحجرت و عمرون دغه عطف ته دغه عطف په هغه باندې بیا ور جایز ده. ٹھیک شله. خو په دغه شی بیا مصنف فرمایي چې دوه مذهبونه دي. امام فرا په نزدیک دغه عطف مطلقاً جایز ده، په هر صورت شي جایز ده، خواه مجرور کده مرفوع نه مخشه وی وکا نوی په هر صورت شي جایز ده. و امام سیبوی ویای چې دا عطف مطلقاً ناجایز ده. نو دا جمله فدار زیدون والحجرت عمرون دا پنیز د امام فرا دا جایز ده و پنیز د امام سیبوی دا ترکیب جایز نه ده.